Neorealism is a theory that basically says that states behave according to the structure of the international system. It's how states are organized, what the architecture of the international system looks like, that largely influences how those states behave. And the key organizing principle of the international system is anarchy. And anarchy basically says that there is no higher authority above states. States are like balls on a pool table, right? They have no higher authority that sits above them. And the neo-realist or structural realist argument is that in the absence of a higher authority that can protect states if they get into trouble, what those states will do is they will compete with each other for power, because power really matters for your survival. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د درس په تعقیب باندې د نیو ریالیزم یا سټرکچر ریالیزم یا نیو سټرکچر ریالیزم تیوري ده. دغه دلته نیو ان ای او نیو په دې معنی چې اپډیشن یا اپډیټ په نامه، په دې معنی چې پخوانی ریالیزم تیوري لیک تغییر پکې راغلی ده، نو هغه ته د نیو ریالیزم یا د نیو سټرکچر ریالیزم یا د سټرکچر ریالیزم تیوري نوم یې ورکړی ده. موږ اوس غواړو د ریالیزم او د نیو ریالیزم لیک توپیر وکړو، لکه چې دا عنوان بیا وروسته راځي. په دې خاطر چې تاسو په دې تیوري باندې ښه پوه شئ، لیک توپیر بیا دا وکړو چې ریالیستان وایي چې انسان چې د طبیعتا خودخواه ده، بد ده او حریص ده، کوشش کوي چې د نورو څخه یا د خپلې ګټې په نفع باندې زیات کار وکړي، نو په همدې خاطر باندې په نړیوال سیسټم کې بېنظمي موجوده ده. خو بیا دا نیو ریالیستان دا خبره کوي چې نه، د انسان خاطره چې ده هغه نړیوال سیسټم کې بېنظمي نه ده، بلکې بېنظمي اصلا خپله په نړیوال سیسټم کې ده. دوی وایي چې انټرنیشنل سیسټم سټرکچر چې ده دا صحیح نه ده. ځکه صحیح نه ده چې د هیوادونو پر سر باندې یو داسې حاکم قدرت نشته چې هیوادونه کنټرول کړي. نو فلهذا کله چې په نړیوال سیسټم کې یو قوي مرکزیت ونه اوسېږي، نو سیستم خپل خرابېږي. نو دا چې سیستم خراب ده، نو ځکه د بېنظمي رامنځته شوې ده. نو دوی په سیستم باندې بحث کوي، د نړیوال سیستم سټرکچر باندې، او هغې چې دي د انسان په طبیعت یا د انسان د هیومن نیچر باندې بحث کوي. نو دومره نقطه دغه نیو ریالیستان چې پیشنهاد کوي هغه ډیسټریبیوشن اف پاور ده. نو دوی دا خبره کوي چې دغه په نړیوال سیستم کې چې ده دا قدرت په یو قسم نه ده ویشل شوی. نو هر هیواد کوشش کوي چې خپل قدرت زیات کړي. نو په همدې اساس باندې چې ده د هیوادونو ترمنځ دغه تصادمونه واقع کیږي. او کله کله داسې هم وي چې یو بلاک جوړ شي، کمونیست بلاک، بل بلاک جوړ شي، هغه کپیټالیست بلاک وي، او بل بلاک جوړ شي د اسلامیست بلاک وي، یا یو هیواد یو نظر په اساس باندې جنګ کوي، بل هیواد د بل نظر په اساس باندې جنګ کوي. نو همدارنګې یونیپولرټي، بایپولرټي، ترایپولرټي، یو قطبیتوب، دوه قطبیتوب، درې قطبیتوب، څو قطبیتوب، دغه مسایل منځته راځي. نو په همدې خاطر باندې هم په نړیوال سیسټم کې مشکل ایجادېږي. بله نقطه د ډېر تاکید بیلنس اف پاور باندې کوي، د قواو توازن. دوی وایي چې هیوادونه کوشش کوي چې د خپل د قواو توازن د نورو هیوادونو مقابل کې سم وساتي، قوي وساتي. نو هیوادونه په همدې کې سره په کمپټیشن کې دي چې هیوادونه خپل قواو توازن د نورو هیوادونو سره برابر کړي یا له هغه نه جګ کړي. څلورمه نقطه دوی پیشنهاد کوي چې لکه د ریالیستانو په شان باندې دوی وایي چې سټیټ از یونیټري اکټرز. سټیټ چې ده په نړیوال سیسټم کې چې ده هغه یوازینی لوبغاړی ده، دا نورو دومره په صحیح سترګه نه ګوري، نن سټیټ اکټرز ده. بل دوی سیکریټ ډایلاما باندې بحث کوي. سیکریټ ډایلاما په دې معنی چې هیوادونه کوشش کوي چې خپل قدرت زیات کړي. نو دا چې یو هیواد خپل قدرت زیاتوي، هغه نور هیوادونه چې دي له دې څخه د قدرت زیاتېدو څخه ویره لري، نو هغه هم خپل قدرت زیاتوي. نو په همدې اساس باندې چې ده نظامیتوب یا په نړۍ کې چې ده د نظامي قوه او قدرت د دې ترمنځ یو رقابت رامنځته کېږي. چې کله دا رقابت رامنځته کېږي، ویره زیاتېږي. نو دوی په سیکریټ ډایلاما باندې هم بحث کوي. بل دوی وایي چې
راشنل ډیسیژن میکینګ. راشنل ډیسیژن میکینګ په دې معنی چې هیوادونه چې دي دوی د عقل په اساس باندې خپل تصمیم نیسي تر څو خپل ګټې تعقیب کړي. او بل د دې ډېر فوکس چې دا هغه په نېشنل انټرست باندې ده چې دا موږ مخکې امپریالیزم تیوري کې ویلي وو چې هر هیواد چې دا کوشش کوي چې خپل ګټې تعقیب کړي، خپل قدرت او امنیت زیات کړي تر څو خوندي پاتې شي په نړیوال سیستم کې. او دا تیوري هم عالمان لري چې ځینې عالمان نومونه زر ته اخلم، کینټ والز ده، رابرټ جرویس ده، جان میرشمایر ده، سټیفن والډ ده، باری پوسن ده، ریډل شاور ده او جیسپ ګرایسز ده. د دې تیوري مهم کتابونه هم شته دي. لومړی کتاب چې دا تیوري اف انټرنیشنل پالیټکس کینټ والز لیکلی، مین د سټیټ ان وار دا هم کینټ والز لیکلی، د ټراجډي اف ګریټ پاور پالیټکس جان میرشمایر، او پاور ان انټرډیپنډنس جوزف نای لیکلی، د انارکیکل سوسایټي اسټډي اف آرډ اینډ پالیټکس ایډلی بول، همدارنګې نور. په دې تیوري باندې انتقادونه هماغه د ریالیزم تیوري انتقادونه دي. مننه.